سلامونه دوستانو د نن ورځې تازه او مهم معلومات په کوټه ښار کې د بلوچ یکجهتي کمیټې له طرفه راغوښتل سوي احتجاج یا درنه په درنه باندې د پولیسو ډزې چې ویل کېږي د مارنګ بلوچ په ګډون باندې ډیری د بلوچ یکجهتي کمیټې مشران ګرفتار سوي دي د وزایي خبریالانو له خولې چې 15 کسان پکې شهیدان سوي دي او تر 13 نه زیات کسان پکې زخمیان دي د دې تازه معلوماتو په حواله تاسو سره څو کلیپونه شیر کوو تاسو دا وګورئ د کوټې تازه معلومات دي वीडियो बनाए ये मुद्दा का फायर करने को संगत वीडियो बनाए सो वीडियो बनाए نو دوستانو تاسو ته کلیپونه وکتل دا د کوټې ښار د بلوچ یکجهتي کمیټې باندې چې کومې ډزې سوي وې کوم کسان چې پکې شهیدان سوي یا زخمیان سوي دي د هغو کلیپونه دي د نورو تازه او مهمو معلوماتو لپاره له موږ سره اوسئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو الله حافظ